که یو څوک درته ووایي چې یوه سترګه راکړه راته 1,000,000 افغانۍ درکوم خو په ولا کې یې ورکړي او که څوک درته وایي دا یو لاس دې غوڅ کړه او راکړه راته 15 لکه روپۍ درکوم بدن دی هېڅوک دا کار نه کوي چې الله تعالی روح پیدا کړي او د الله تعالی د کور سره مرسته ونه کړو کومک ونه کړو نو بیا خو مسلمانان نه یو خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان د شمل وړو ظلمو کور دی ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان د شمل وړو ظلمو کور دی ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان په غیرتونو یې ګواه دي تاریخونه ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته موږ مشران او ځوانان وروڼه په یاد ذکر راټول شوي دي مسجد دی مسجد د الله تعالی کور او عبادت خانه د مسلمانانو مسجد کې کمکی ورونه ګلالي ورونه د قرآن زده کړه کوي دین حاصلوي مسجد چې څه ستونزه لري دا بقا ورته دا پر موږ حق لري زه په هره ویډیو کې وایم دارایي ځواني پیسې دا هر څه روغ صورت دا الله تعالی موږ تاسو ته راکړی دا چې په ښه لاره استعمال وکړو په کومه لاره به استعمالوو که یو څوک درته ووایي چې یوه سترګه راکړه راته 1,000,000 افغانۍ درکوم خو په ولا کې یې ورکړي او که څوک درته وایي دا یو لاس دې غوڅ کړه او راکړه راته 15 لکه روپۍ درکوم بدن دی هېڅوک دا کار نه کوي چې الله تعالی روح پیدا کړي او د الله تعالی د کور سره مرسته ونه کړو کومک ونه کړو نو بیا خو مسلمانان نه یو څه ستونزه لري دا له تاسو سره شریکوو مولوي صاحب را سره تر څنګ ولاړ دی نو راځئ چې د مولوي صاحب د خوله نه یې واورو بسم الله الرحمن الرحیم دا جامع جومات دی د اودسونو ځای نه لرو د استنجا ځای نه لرو تشتاب نه لرو د اوبو هغه امکان موږ سره نشته او ډېر ورته زموږ ضرورت دی او دا څوک چې الله رب العالمین سره معامله وکړي الله رب العالمین بدله ورکوي نو موږ تاسو باید دې باره کې ډېر کوشش وکړو ملګرو سره خبرو وکړو جزاک الله خیر یاد ماجد په کلي کې جامع جومات دی د صحیح اوبو بمبه نه لري د اوداسه ځای نه لري د استنجا ځای نه لري تاسو په الله تعالی یقین وکئ که تاسو سره څوک ښه وکړي تاسو به د هغه هیر نه کوئ او چې د الله تعالی کور سره مرسته وکړو نو هغه به کې به څومره اجر و ثواب وي په دې ښه یقین یم که د دې خلکو په وس کې وه موږ ته به ویلي نه دا ثواب کې به موږ پرېښي نه دا ثواب به دوی په خپله کړی خو د دې کلي خلک بېوزله دي بېچاره دي صحیح اوبو بمبه شروع کوو باقي کار یې د اوداسه ځای استنجا ځای پاتې کېږي په تاسو غږ کوم چې راځئ دا هم ورته را جوړ کړو د صحیح اوبو بمبه صدقه جاریه پاکې اوبو بمبه افتتاح کوو راځئ دوستانو تر پایه پورې زموږ ملتیا وکړئ دننه کوم کوچنیان شاګردان دي هغه ګورو او کار شروع کوو آیت لري ودان دا د ګلو ګلستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان رڼا د سپینې سولې را
ښایسته افغانستان رڼا د سپینې سولې راوړه ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان چې نور شي ختم د بدمخي تور تمونه ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان ښایسته نوم دې چی دی غنی رحمان مکتب ته ځي څوم کې ماشاءالله قرآن زده کړم کوي څومه سپاره کې حفظ کې تلاوت به راته کې په خوږ اواز سره صحیح ده هغه مینوال ته چې ګوري دي په خوږ اواز سره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله الله يديمك عليك درس وين شروع ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان خدایا تل د صحیح اوبو بمبا د الله تعالی په کور کې افتتاح کو د قرآن پاک په تلاوت کو قاری صاحبانو ملار دي مشران خو زما هدف دا دی چې په کوچني قاری صاحب باندې تلاوت وکم چې دی دعا قبلیږي او کم قاری صاحب به تلاوت کوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله کوچنی ماشوم تلاوت وکړو په تاسو باندې هم غږ کوم صدقه جاریه ده په خپل اولادونو باندې سالم روزنه وکړئ رب العالمین ټول امت مسلمه باندې رحم وکړه امین خصوصا د افغانستان مظلوم کاریدلې زوریدلې ولس په دې باندې یا رب العالمین رحم وکړه امین د امتحانونو مصیبت نور ختم کړه العالمین د دې چې د دې سره څومره همکاران دي خصوصا د کوی باره کې موږ سره کومک کړی دا کار شروع کړ رب العالمین دا کار قبول کړه العالمین د دې په واسطه په دنیا او خیر کې بدله ولا ورکړه العالمین د دې په وجه باندې هغه ژوند صحت محفوظ وساته العالمین د دې په وجه باندې محمد صلی الله علیه وسلم زموږ ملاقات وکړه العالمین د محمد صلی الله علیه وسلم شفاعت وکړه العالمین زموږ د ټول خدمتونه وارد او قبول کړه العالمین د
حاجي صاحب د غیر د همکاران ټول دغه خدمتونه قبول کړه. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه. خدایا ستا در کی مونی ولی دلا سنا خایستا افغانستان خایستا افغانستان خدایا تلری